السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دانش سلامونه را لیکلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې یو ملا ته تلل او په هغه باندې څاښتونه او تعویز لیکل دا شرعن څنګه دي. کله چې تاسو ته یو روحي تکلیف پیدا کیږي هغه عالم ته ورشئ چې هغه په ټولنه کې هم په علمیت باندې مشهوره وي او هم په تقوا او په عمل باندې. خو غلو څخه مه ورځئ، غله وپېژنئ. هغو کسانو څخه مه ورځئ چې هغه ستاسو د جیبونو غله دي، هر تعویز یې ځان ته بیل بیل قیمت لري. هغو کسانو څخه مه ورځئ چې هغه ستاسو د عقیدې غله دي. خویندو ته وایم هغو کسانو څخه مه ورځئ چې هغه د ستاسو د حیا، د پردې او د عزت غله دي. خبرې به تاسو اورئ. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم اناس عن الكهان فقال لیسوا بشیء. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ځینې خلکو د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه د کاهنانو په باره کې پوښتنه وکړه. دا فلبینان چې کله ورځئ چې فلانی در باندې تعویز کړی یا فلانی در باندې کړی یا داسې شوي یا داسې شوي، د همدغو په اړه پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وشوه. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې دا هیڅ شی هم نه دي، لیسوا بشیء. فقالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انهم یحدثون احیانا بشیء فقالوا حقا. دوی پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ویلي یا رسول الله دوی خو کله کله یوه خبره وکړي او هغه رښتیا وي، نو د دې متعلق ستاسو څه خیال ده؟ لکه د نن ورځې تجارتي تعویزګران چې ځینې مراجعین دوکه کوي، ورته وایي داسې نه دي، داسې نه دي، داسې نه دي، دوی هم ورته وایي چې هو رښتیا هم داسې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل دا کلمه د حق یوه خبره وي چې یو پیری، یو جن یاده کړې وي او د خپل دوست انسان یعنی د کاهن، جادوګر، د کوډګر په غوږ کې واچوي. د فرشتو نه اورېدلي وي او هغه کاهن ورسره سل نور دروغې خبرې را جمع کړي او خلکو ته یې بیان کړي. موږ په دې عقیده یو چې غیب ذاتي دا د الله رب العزت صفت دی. اخبار عن الغیب انبیا علیهم الصلاة والسلام ته د وحی په ذریعه ثابت دی. نه په غیب ذاتي باندې نه انبیا پوهیږي، نه ملائک پوهیږي، نه جنیات پوهیږي او نه اولیای کرام پوهیږي. وخت کم دی چې د قرآن او د سنت نه دلایل درته پیش کړم. خو دې ورته چې کله ورشي بس قصې درته شروع کړي چې په تا باندې تعویز شوی دی او پلاني ځای کې دی 2 روپۍ راکوي چې زه درته راوباسم. دا دې د ایمان غل دی، دا دې د جیب غل دی، دا دې د عقیدې غل دی. پیغمبر په غیب نه پوهیږي، په غیب ذاتي ملائک نه پوهیږي، جنیات نه پوهیږي، اولیای کرام نه پوهیږي. دا چیرته پوهیږي؟ او بیا یې په خپلو اشتهاراتو کې د داسې مرضونو لپاره تعویزونه لیکلي چې تاسې یقین په الله وکړئ ورته حیران شئ. د انتخاباتو د کامیابي لپاره هم لیکلي. زه وایم چې خپله دونه شی خو خپله وکیل شه، وزیر شه، بل چا لپاره ولې خواري وباسي؟ ما تاسو ته په راډیو کې څو ځلو ویلي دي چې دلته یو کس و همداسې تجارتي تعویزګر سره شاګرد توبه یې ویستلې وه، ماسکه راغی، وایي زه به همدغه تعویزګر د کوټې په کونج کې کېنولم، یو تعویز به یې ما ته راکړه، ما به په خپل نوک باندې نیولی و د ګوتې په سر باندې، چې څوک به ورته راغله چې زه دا تکلیف لرم یا دا تکلیف لرم یا مې دا کار برابر نه دی، دا کار مې برابر نه دی، نو ده به ورته وویلې چې په تا باندې تعویز شوی دی، 10,000 یا 20,000 روپۍ ما ته راکړه، زه دا تعویز درته راوباسم. بس قیمت به یې ورسره خلاص که. کله به چې په قیمت باندې فیصله وشوه نو د هغه تر مخه به یو کاسه کېښودله، په کاسه کې به اوبه وې، ورته یې همدغه اوبو ته ګوره. ده به اوبو ته کتلې، ما ته به اشاره وکړه په سترګه باندې، نو ما به تعویز داسې وویشته، په چت به ولګېده، د چت نه به وروسته د تر مخه پرېوت، بس خلاص به یې که ورته چې دغه د پیریانو تعویز راته راوړ، راکه پیسې راکه. ګورې د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له الصلاة 40 يوم. څوک چې کاهن ته راغی، کوډګر ته راغی، تجارتي تعویزګر ته راغی او د هغه نه د یو شي
په باره کې پوښتنه وکړه او د هغه تصدیق یې وکړه، هغه چې کومه خبره ورته وکړه د ومنله، یعنې د کاهن او د جادوګر خبرې ته رښتیا وویلې، نور تر 40 ورځو پورې به د هغه مونځ نه قبلیږي. صحیح حدیث دی د مسلم. راویه د حدیث حضرت صفیه ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها ده. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې کاهن، جادوګر، فالبین، کفشناس که راغی یا هغه کس که چې ویلې چې ما سره پیریان دي تعویزونه درته راوباسي، هغه چې کومه خبره وکړه د رښتینې وګڼله، نو کوم قرآن چې په محمد رسول الله نازل شوی دا په هغه باندې کافر شه. د تکفیر په باره کې بیا ملا علي قاري رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې تفصیل کړی دی. د الله لپاره قرآن ته رجوع وکړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو او لارښوونو ته رجوع وکړئ. هغه کسان چې ستاسو د جیبونو غله دي هغوی وپېژنئ. هو چې کله روحي تکلیف درته رسیږي، که هغه د پیریانو وي یا که بل څه وي، داسې یو عالم ته مراجعه وکړه چې هغه په ټولنه کې په علمیت باندې مشهور دی، د قرآن عالم دی، د سنتو عالم دی، او د دې ترڅنګ په قرآن او په سنتو باندې عامل دی، عمل هم کوي، په تقوا باندې هم مشهوره دی. هغه به د حل لار تاته در وښي، یا به څه درته لیکي یا به مشوره درکوي. خو هغو کسانو چې د تعویز نه تجارت جوړ کړی دی، خلک دوکه کوي، دغه خلک تاسو وپېژنئ. دا خو لا څه کوئ؟ د نارینهو په ځای میري صاحب اوس ښځو هم تعویزونه شروع کړي، بس دا وایي چې په ما باندې ښاپیرۍ ناستې دي، خلک یې کورو ته ور روان دي، د ایمان نه خلک خلاص کړ. علامه ابن قیم الجوزي په خپل کتاب کې لیکي وقایة الانسان من الجن والشیطان، وایي دا ښځې اکثره یا پیغلې دي یا کونډې دي، او په ساعت کې 4 ځلې شیطان د خپل خواهشات دوی سره پوره کوي. هغه مونځ نه کوي، اودس نه کوي، دا ور روانه ده د خپل د مشکل د حل غوښتنه ترې کوي. الله اکبر. مسلمان خو لا پرېږده، اوس کافر هندو ته هم ور روان دي، د دروازو شاته یا د سړک په غاړه چې هغه غریبان ځان ته څه نشي کولی چې د دې دوړو د خاورو نه جګ شي، دا ورته ناست دی، د خپل د مشکل د حل غوښتنه ترې نه کوي. هغه ذات ته لاسونه پورته کړئ، هغه ذات په سر په سجده کړئ چې ته یې پیدا کړی، په تا یې مشکل راوستی او ستا نه مشکل لرې کولی شي. ته لاړ شه، د حاجت 2 رکعته لمونځ وکړه، الله ته د تضرع د عاجزي لاسونه پورته کړه، په اوښلنو سترګو د الله رب العزت نه د خپل د مشکل حل غوښتنه وکړه چې الله یې درته حل کوي که نه. بس الله دې زموږ خلکو ته هدایت وکړي. الله دې